السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي تاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې جیمیل چاته واستوئ، یعنې ستاسو یو ضروري فایل او تاسو غواړئ هغه بل چاته واستوئ، نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې هغه واستوئ. نو راځئ چې ملګرو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کولو مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم چینل در سره سبسکرایب کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیو لپاره زموږ ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو ملګرو اوس زه غواړم دغه یو څو نوټسونه دي، اوس زه غواړم دا په جیمیل باندې چاته ولېږم. نوټس اف بایولوژي پاور کاپي دا ما لیکلی ده ملګرو، اوس زه غواړم دا چاته ولېږم. نو ملګرو خالي به تاسو راسئ کمپایل چې تاسو لیږئ هغه به تاسو سلیکټ کړئ. هغه څه سلیکټ کړئ ملګرو دلته به تاسو راسئ په دا شیر باندې به کلیک سره وکړئ. کله چې تاسو په دا شیر باندې کلیک وکړئ دلته به ملګرو تاسو راسئ اوس چې تاسو غواړئ په جیمیل باندې ولېږئ نو دلته به تاسو دا جیمیل کلیک کړئ. کله چې تاسو جیمیل کلیک کړئ نو ملګرو دلته به تاسو اوس راسئ ګورئ دلته دې تاسو په ټي اس یو دا رقم هوم پیج درکوي، په دې باندې اوس تاسو دا ټوس لیکلی ده، اوس دا تاسو چاته لیږئ. نو ملګرو دلته تاسو د هغه سړي نوم ورکړئ. ملګرو دلته زما یو ملګری ده د مالک هلال په نامه ده، مالک هلال 7@gmail.com دا ملګرو د جیمیل ده. اوس زه غواړم دا درته ولېږم. ملګرو دلته راځئ سبجیکټ، په سبجیکټ کې که تاسو هر شی ورته ولیکئ دلته به بیا هغه هلته ستاسې مثال څنګه چې دا دغه ورسي جیمیل دلته به ولارئ هغه راواړئ. نو دلته ملګرو زه ورته لیکم چې هاي سر this is the file of biology. نو ملګرو ما ورته ولیکئ چې هاي سر دیس از د فایل اف بایولوژي، اوس مې دا ورته ولیکئ. نو کمپوز ایمیل کې به بېرته هغه تاسو چوز کړئ، هغه ایمیل ورکړئ. دلته ملګرو زه ورکوم بېرته چې مالک هلال 7 نو ملګرو دلته ما بېرته ورکوئ چې مالک هلال 7@gmail.com دا مې بېرته ورکوئ. ملګرو داسې ما ورکوئ. اوس به سمپل تاسو راسئ دلته دا کوم سینډ نشان ده په دې باندې به تاسو کلیک سره وکړئ. ملګرو کله تاسو سینډ وي ګوره سینډینګ به روان سي، یعنې اوس تاسو کولی شئ چې هغه جیمیل هر چاته ولېږئ. نو ګوره ملګرو کله چې تاسو هغه ولېږئ دلته به تاسو ته سینډ راواړئ. کله چې سینډ راواړئ نو ملګرو تاسو به پوه شئ چې هغه کوم جیمیل چې موږ لېږلی وو هغه ولېږل سو. نو دا رقم ملګرو تاسو کولی شئ چې چاته جیمیل واستوئ. نو ملګرو که هغه تصویرانې وي که ویډیو وي که یو فایل یې که هر رقم شی هغه تاسو کولی شئ چې ویلېږئ. نو ملګرو خدای دې وکړي تاسو به زموږ ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د هغه رقم زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د هغه رقم که تاسې هره ویډیو غواړئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیو کې. د خدای په امان.